په فاریاب کې یو کس بل کس په ډز وژلی. سلام ستړي مشئ. په فاریاب کې سیمه ییزې سرچینې وایي یو تنکي ځوان په وسله د لوبو کولو پر مهال پر خپل ملګري ډزې کړي او په تېروتنه کې ترې وژل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا پیښه وړمه ورځ د زمري په 15مه د کوهستان ولسوالۍ په هشتمین کلي کې شوې ده. د سرچینې په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و چې د خپل 11 کلن ملګري لخوا په تېروتنه وژل شوی دی. په دغه ولایت کې یوې بلې سرچینې ویلي چې عبدالرحمن له 2 نور ماشومانو سره په کور کې په وسلو لوبې کولې چې په تېروتنه یې د محمد نادر په نامه یو بل ماشوم وژلی دی. تر دې وړاندې هم د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې ورته پیښې رامنځته شوي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. افغانستان کې دا ډول پیښو ستر لاملونه د زده کړو کتاب پر ځای له وسلې سره د ماشومانو مخته کول بللي دي. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه.